معروف صاحب دغه کم کاروبار چې دی د خښتو عموما د دې سیستم څه رقم ته دی ستاسې د معاش یا د پیسو دا تاسې پیشکي فکر کوم د بټۍ والا نه اخیستې دي او تر هغه پورې چې دغه پیسې تاسې نه وي ورکړي بل چېرته تللی نه شئ کار پرېښودی نه شئ او دا پیسې به خلاصېږي څنګه دا به خلاصېږي دغسې وروره ګله چې یا مثال پیشکیانې بیخي ما پې ټیکهداران که نه خو دلته دا اصول نشته پېښور کې دا اصول و ښه دلته اصول څه رقم دی دلته اصول دا دی وروره درنه کټ کوي چې ته غواړې وروره ګله 500 ورکړې زر زنه زیاپه کېږي خو اوس زیاپه کېږي په دې نه چې خرچې زیاتې دي او کس یو د کار والا مثال اوس 10 کسان خلاص خبره دا ګرو شوې ورځ په ورځ باندې قرض ډېرېږي په خلاصې ماته وویل که نه یعنې که ته په دغې کور کې واوسېږې په تا څومره لازمي ده چې ته څومره خښتې د ورځې واچوې مونږ اوس دلته اوسېږو ما باندې د ورځې 2000 لازمي کړی 2000 خښته یعنې تا نه کرا نه اخلي ته به 2000 ستا د ورځې 2000 خښتې صرف د یو کور د اوسېدو لپاره ته به د 2000 په یو 24 ساعتو کې به ته 2000 خښتې اچوې دا ظلم دی که نه دا ظلم دی ظلم په دې دی چې اوس نشم کولی په یو کس باندې زه 2000 خښته چېرته اچولی شم نو مجبور چې ستا ماشومان هم ټول راشي هغه هم ګرو شول 2 ماشومان زامن مې دي وروره ګل مکتب نه مې پرېښي دغلته پرې خښتې اچوم د دې وجې چې اوس دلته اصول دغه د ملګرو چې د کور کرایه نه نه اخلي په 4 ساعتو کې دا مجبور دی چې 2000 دغسې دغه خامې خښتې دا واچوي دا د دې د کور کرایه ده صرف د دې لپاره چې دا قرضداره پاتې دی د دې لپاره چې دا اوس په حساب هغه په سم هغې وکړو معنا کړو چې مثال کوم چې د پخوانیو وختونو کوم غلامان وو دا هماغسې دی بلکل موږ دغه پیسې ورکړو که نه دا پیسې ستا د دغې غلامۍ نه په حساب که نه په دې نه دې خلاص کړو ستا ژوند کې به هغه اولني تغیرات څه وي چې هغه راشي هغه په دا تغیرات چې دا بچیم د خښتو نه خلاص شي مطلب دغه به وشي د مکتب ته به دغه توجه شي زه دا پیسې ورکم سار زه راشم د دې ضمانت تکه چې دا بچی به درس وي دا به په آینده کې هېڅ کله هم چې تر هغې پورې ته ژوندی دا به خښته ته لاس نه مخکې کوي صحیح دی داسې نشته مثال دغه پیسې موږ ورکړو دا چې ورم کړو بیا هم ته فرض مثال سبا د هماغه ماشومان دغلته راشي دغلته دا کارونه وکړي نه که کوم نو زه به کوم چې مجبور یم چې دوی ته به زه نفقه ګټم بلکل دوی باندې او ستا به د وګوره هم دغه کم بوج هغه د غلامۍ کم هغه چې دی هغه به ته به ترنه خلاص شي که ودی که وبه خورې چې ودی نه که چا غلام به نه د هغوی عمر شاید د دې نه وي د هغې عمر شاید وي د درس د تعلیم د زده کړې یعنې ستا د ژوند یوازینی خواهش همدغه دی چې ته د دغه ماشومان دی آزاد شي او ته آزاد شي که زه پکې مې مخ چې دا ماشومان خو مې آزاد شي که نه دا خو به بچ کړو که نه مونږ انشاءالله دې واقع الهي سهار چې ژوند و انشاءالله زموږ راځو سبا یا مخکې له غرمې یا وروسته له غرمې په وراتګ حتما انشاءالله چې ژوندي وراځو خدای په امان آباد اوس ژوندی اوس مننه سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترامات نیکی لونه که پرزونه می اومنی هیله منم چې ښه اوسئ دا د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ ده چې په دغه سیمه کې د خښتو بټۍ دي په دې هرې بټۍ کې دغسې په سلګونه ماشومان په خپلو تنکیو لاسونو دې ته اړ دی چې د پلار هغه کم قرض چې د بټۍ والا نه کړی وي هغه قرض پرې کړي معروف په لومړیو کې د خپل د بټۍ د مالک نه هر څومره پیسې چې قرض کړی وي د 10,000 نه ډېرې وي چې د کال په تېرېدو په یو کال کې مثال د 10,000 روپۍ تحویل کړي دي هغه خپل د بټۍ خاونده چې اوس 22,000 قرضداره پاتې دی دغه 22,000 روپو د قرض د خلاصون لپاره مجبور دي چې دغه تنکي ماشومان د خپل پلار سره روزانه دلته خښتې واچوي ځکه دوی د بټۍ د خاوند په کور کې اوسېږي او هغې په دې باندې جبري ایښې چې مثال ته که په دغه کور کې اوسېږي ته باید هره ورځ 2,000 خښتې ماته ته کار وکړي معروف هغه د کور د اوسېدو لپاره 2,000 خښتې پوره کوي او که دا دومره یو څه وکړي چې مثال ځان لپاره یو څه وکړي چې هغه ماشومان یې حد اقل ماښام ته څه وخوري تر اوسه هم څونه خښتې واچولې تر اوسه له هغه د کور کم جبري خښتې چې په دا دي هغه لا نه دی پوره اوس دې ورځو کې مونږ هم ورته دا وایو چې لږ ګزاره کوئ ورځې لنډې دي جمعې دی یخني حساب کې بلکل اوس مونږ دا کوشش کوو مونږ ته وایي چې پوره کوي خو مونږ نشو پوره کولی بلکل ورځې لنډې دي یخني ده دغه ماشومان څومره خښتې اچوي د ورځې دغه څه شی کوي چې دا اوس خښتې ودرې مونږ ته
او لس کوي مونږ هم مثال اچولی دی هغوی بېرته چې کوي چې وچ شي دا د لورکۍ ده اینا هغه د زوی دی او دغه د زوی دی مونږ غواړو ستا د بټۍ د خاوند سره یو ځل وګورو او دا ته چې څومره قرضدار یې دغه قرض ورته ورکړو خو په شرط د دی چې دغه لورکۍ دی دغه دوه زامن دی ته خپل درس ته ولېږي چې دا خپل درس ووایي تعلیم وکړي آینده یې په دغه خښتو په بټیو کې برباد نه شي لکه څنګه چې نن خدای وکړه اوس هم شکر دی په هر حال شکر دی اما نن چې ته څنګه یې دغه ماشومان سبا په دغه ورځ نه اوسي نو که یو کس یې وي که ته ورته آواز وکړې چې موږ زه ورسره وغوایم کوم چې ته چا نه چې ته قرضدار یې چا نه چې تا سره د پیسې تا سره دي هماغه راوړه چې زه ورسره یو دوه خبرې م وکړم ستاسې قرض هم ورته زه وسپارم ستاسې په لاس نصیب الله اړ دی چې په کوم کور کې چې اوسېږي د هغې کور د اوسېدو لپاره د خپل پلار او د دغه خورکۍ او د هغه ورور په شمول 2000 خښتې واچوي ځکه چې پلار یې قرضداره دی او د بټۍ والا چې ورته کوم کور ورکړی د هغې په بدل کې په 24 ساعتو کې ډېره 2000 خښتې غواړي دغه حالت دی او رسیب الله باید په دې وخت کې مکتب کې و درس کې و د دې دا ګلالي لاسونه باید نن په خټو خړ پړنده و دغې کو فکر کوم ستاسې کم بخششي مې د کال په کال که نه هغه دغه کرای بس خلاص کره ترې لرې کېږي په تا څو کراو 8000 دی نه وباسه 21480 روپۍ 21480 ته دا ونیسه 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 دا 2000 ته واله او ته چې چا نه قرضدار یې خپل په لاس یې ورته ورکړه یویش هماغه کاته کې ورته وصول کوي زه ټول اصول که خلاص دونه دی وکړو 480 تاسو پرې پیسې وصول شدی صفر شوه زه یې وروره خوشحاله اوسئ مننه خدای پامان خوشحاله اوسئ اباده اوسئ مننه کور ودان خدای پامان ښه معروف صاحب ستاسې چې کوم قرض و ته نور دا د خپل کسب دی خوښه دی کار کوې نیک یې هماغه کوم بوج چې ستا په اوږو و هغه کومه ګروي چې وه یا کومه غلامي چې وه ته نور د هغې ته کومه اړتیا نه لرې چې د چا خبرې ویسي یا بل تر هغه پورې چې د خوښه خپل کسب ده دی خپله خوښه او خپله رضایت دی که نه موږ د ناول نه کوم غوښتنه دا وه چې دغه ماشومان به ته مکتب ته ولېږي دې ماشومانو ته زه کالیم راوړم په همدې لنډو ورځو کې د ژمي کورتیګانې به هم ورته راوړم او ستا خپل کسب دی که هره سختي ده که هر څه دی پتا د ته پلار یې د دې ماشومانو در باندې حق دی که نه د دوی د لوبو وخت دی د دوی د مکتب وخت دی د دوی د ساعتېرۍ وخت دی دوی باید ښه درسونه ووایي ښه لباس واغوندي ستا خپله خوښه کار کوې نیک یې هماغه کم بوج چې و ستا د اوږو نه سپک شو او واده هم همدغه ده چې ته به دا ماشومان مکتب کې اچې درس به پرې وې او هغه د چا پیسې چې وې هغې ته به دعاګانې کوئ دغه ماشومان به ورته دعاګانې کوي چې د هغه چا په پیسو هغه کم بوج چې ستا په اوږو د هغې نه ته بېغمه شوې خدای دې خوشحاله لره موږ هم درنه خوځېږو انشاءالله په لنډو ورځو کې به دغه ګلالیو ماشومانو ته لباسونه بوټان بعضې شیونه به ورته زه راوړم خوشحاله اوسئ اباده اوسئ مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ خدای پامان